ستړی ماشي ماشاءالله. یا ودرېږه. ارشک جان ستړی ماشي. بخیر راغلی مکتبه. موږ تا ته ډالۍ اخیستې ده چې ودرېږئ زه ستا سترګې پټې کړم. یا ورې دا بکس واخلئ. زه څو ورسئ. زه ننوځم. څه شی به مو اخیستی وي؟ نه تا چی خوښېږي؟ ته اوس وغږېږه. تا چی خوښېږي؟ ترن ترن؟ بل د چی خوښېږي؟ لیغو لیغو. نور؟ چېرته مو ایښي وي؟ دلته څه شی دي؟ کوم ځای کې به مو ایښي وي؟ کدو دی کادو ته څه وایي؟ تفا تحفه. آفرین. نه خیر بوټان مه باسه. دلته ودرېږه. 3 2 1. غټه کوټه دی دا څه شی دی؟ غټه کوټه غټه کوټه دوی ته څه وایي؟ دوه منزلۍ کوټه دوه منزله. دوی ته څه وایي؟ سړی چې پسمري په غوته څه وایي؟ دغه تخت. ترپ دی تخت. په زینه ترپ. وختو. مبارک شه ارشک جانه. مبارک شه. اصلی ورته وایم مبارک شه. ارشک هم مبارک شه. وګوره زه ډېر وخت یم لوړ یم. زه ولاړ یم آفرین. څنګه دی؟ ته خوښ شو؟ او وای ما نه ما کور نه راوړې تا کور نه راوړې؟ هغه به یې پرېمینځه. ښه سمه ده زه به تا لاس مینځم. ته لږ وغږېږه یوارې. سلام علیکم دا ما دوه منزلۍ تخت دی دا د څوام تخت شو؟ دوه دوه. او وګوره دلته یو هغه وشو. دلته یو ما تخت یوارې ودرېږه. یوارې وغږېږه. یوارې وغږېږه. دا ما نوی جدید تخت دی دا دوه نفره ویل ما پاس تخت کې بیا خرابېږي آفرین. یوارې ودرېږه. یوارې لږ وغږېږه. مننه خو تا ونه کړه بیخي. دا ما پاس تخت دی نه ما تا خو هېڅ تخت تا خو هېڅ د چا درته واخیستو تا خو هېڅ مننه ونه کړه. نه دا څوک خسلی ما تخت ما و ماما اخیستلی. هغه څو روپۍ خسلی په څو روپۍ ته ووایه څو روپۍ باید موږ اخیستلی وي؟ سل ښه په 100 روپۍ موږ اخیستلی. ښه شی دی. مبارک شه زړګی. مبارک شه. خوشحالۍ پکې ویده شي. ښه شی شو. درته غوښتو نوی جدید تخت درته غوښتلو او دا نن هغه راوړو موټر راوړلو موټر راوړلو نن ایکیا نه یې راوړلو ای تا چې خوښېږي. ښه شی دی. مبارک دې شه. نوی تخت دی دلته به ترین لوبې وکړې. سمه ده؟ دا ما چېرته ما تخت دی یا دې تا تخت پاس. ما تاسو تخت لاندې دی ما تخت پاس دی هغلته تا ته توشکه واچوو بیا به تا هلته لوبې وکړې. سمه ده؟ ښه ارشک جانه. اوس چېرې ځې؟ اوس تو سنپ ته ځم زه لاس مینځم مې ولې آفرین. یا ولې؟ که کورنا مې راوړی مکتب کې مکتب نه دې کورنا راوړې ده. او دا د کورنا دا باید چېرته وځړوي؟ ټنګ 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 دا باید وځړوي. او بای بای شه ارشک. ما چینل سبسکرایب کړئ خپله ماشوم سره مو تخت وګورئ